ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. او د هر یو سړي او ښځې د پورامیز وارثون مقرر کړي دي د هغې مول نه چې مور او پلور او نږدې خپلوان یې پرې شوي او هغه کسان چې د هغې سره ستاسې معاهده شوې ده نو تاسې هغوی ته د هغې حصه ورکئ. بېشک الله تعالی په هر شي باندې ګواه دی. او د الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. سړی په ښځې باندې حاکمان مشرون دي په سبب د دې چې الله تعالی د دې ځنې په ځنې نورې باندې غورولی کړی دی او په سبب د دې چې سړي د خپلې مولنې نه خرچ کوي نو نیکې ښځې اطاعت کوونکې دي او حفاظت کوونکې دي د مول او ځان په غایب والي د خاوند کې په سبب د هغه چې ساتنه کړې ده الله تعالی د دی او هغه ښځې چې تاسې د هغې د نافرمانۍ نه ویرېږئ نو دوی ته نصیحت وکئ او د ملوستې د پروتي په ځای کښې ترېنه جدا شئ او ویې وهئ نو که تاسې خبره یې ومنله نو بیا د دوی په خلاف بله لیار مه لټوئ. بېشک الله تعالی ډېر اوچت ډېر لوی دی.